ما یې د حسن د لمبو په سوري خوب کړی دی، ملګرو ما ورپسې ځکه لیونتوب کړی دی. او ما د هغې څنګلې نیسي د کوڅې مې شړې، یاد که په کومه چې تا ډېره موده خوب کړی دی. د ښار میونو شکر وباسئ پار څه شته یې، مونږ خو د لږو تندو غېږ کې مینتوب کړی دی. دې پسې مزه چې د مخ کاسه مې ډکه ښکاري، دا مې یارانو د احساس زخم پړسوب کړی دی. سعیده ورک د یار د زن غونډې زنې قوتې نه شو، زما د زړه وینو پې ټول عمر سسوب کړی دی. سلامونه، نیکې خیلې او احترامات. پروګرام زاړه یادونه، ستاسو ملګری امجد ارماني یم. راغلی یو 400 ته د یو داسې شخصیت خواله چې د څه تعریف محتاجه نه دی. په پښتو ژبه کې یو ډېر لوی کار کړی دی، یو ډېر لوی نوم لري. ښاغلی فیاض مشال صاحب خواله راغلی یو، راځئ چې هغوی سره یو څو خبرې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، ستړي مه شئ، په خیر راغلی او هر کله راشئ. مشال صاحب مینوال خو تاسو پیژنئ، مو د ډېرې مودې راسي د پښتو ژبې پښتو خدمت دپاره کار کوئ، د پی ټي وي دغه نه د ریډیو نه. اوس خو تاسو دې وخت کې په ریډیو دلبر کې ټول ستاسو څومره ستاسو مینوال دي ټول تاسو پیژني. د کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ د اشنغر مشهور کلی دی رازړی. څوک وایي همتا پکې مشهور او څوک وایي مټۍ پکې مشهور ده، خو زه وایم چې زمونږ سابق بابا جي پکې مشهور دي، ځکه چې هغه وایي روژه ده نو روژه ده، او چې هغه به وایي اختر دی نو اختر دی. زما په خیال چې مشهورتیا زمونږ دغه ډېره غټه مشهورتیا ده چې موږ له خدای پاک په دې اشنغر کې دا اته کلي دي. په دې ما یو زما یو چا دغه هم شته، یو سندره هم ده، هغه د وصال خیال ویلې هم ده، ډېر مخکې ویلې ده که نه، چې جندي د خپل وحدت په تار پیلي دي یو کېږي عمل ترې جوړېږي. دا به ته وایم، دا به ته وایم. ډېره زیاته مننه. د اشنغر داسې یوه خاوره ده چې ډېره زرخیزه ده، چې ډېر لوی لوی اتلان یې پیدا کړي دي، که هغه د مذهب په لحاظ باندې دي، که هغه د شاعرۍ په لحاظ باندې دي، که هغه د سوشل میډیا په لحاظ باندې دي. ډېر لوی لوی خستې پکې پرتې دي، ډېر لوی لوی خلک پکې پراته دي، ډېر لوی لوی خلک یې زږولي دي. نو فیض مشال صاحب په خلکو کې هم شته، د رزړو سره تعلق سره د اشنغر ځمکه ده. ډېره زیاته مننه مشال صاحب. دې وخت کې مینوال تاسو ګوري، یو کلام را سره شریک کړئ. همدغه کلام به مشهور کړم او مشهور کړم که اوبه وایم شریک کړم، دغه به شریک کړم چې وصال خیال ویلې د خیال محمد لالزوي چې امیل د دې عنوان دی امیل. او ما په شعوري توګه کوشش کړی دی چې ځینې خلک وایي د دې کلي مټۍ مشهوره ده، ځینې خلک وایي د دې پلانې کلي سپلۍ مشهورې دي، ځینې خلک وایي د دې ځای امراسۍ مشهورې دي. زه دا وختي دغه څه خبره ده، دا ورته څه خبره نه ده. موږ له خدای پاک شخصیت چې دا په صدو کې چېرته یو پیدا کېږي، او موږ له په دې اته کلي دي او اته شخصیتونه، لکه په هر کلي کې یو نه څلور اته شخصیتونه په یو کلي کې دي، خو ما بیا هم کوشش کړی چې یو مې ترې اخیستی دی او تر اوسه پورې د هغې چا تردید نه دی کړی. او زه هم بغیر څه یرې او بغیر څه تردیده وایم چې دا واقعي ده چې شخصیتونه دي. نو د هغې عنوان دی امیل. زه ستاسو په وړاندې ږدم. هغه داسې دی چې جندي د خپل وحدت په تار پیلي دي یو کېږي، جندي د خپل وحدت په تار پیلي دي یو کېږي، امیل ترې نه جوړېږي. اته کلي دي واړه اشنغر باندې یادېږي، د یو بله زارېږي. او د خیال نیلې تنګینه به تر پړانګو مې روان وي، امیل به مې عنوان وي. تر څو چې د شهید په غني د غم داستان وي، غوږ به شاعران وي، نو دا غږ به د ولس بچي ته مې رسېږي، امیل ترې نه جوړېږي. او شیرپو کې زیږېدلې بهادر و لاجواب و ښایسته لکه ګلاب، تلي کې سرکې خو چې قایل د انقلاب و د هر چا انتخاب و، نو حیات به خود حیات وي چې په زړونو کې اوسېږي، امیل ترې جوړېږي. او حاجي محمد امین د عمردو چې به اصول و، سوچه عاشق رسول و، خاوند د مرتبې و د شعرونو پر نزول و، سوچه عاشق رسول و. نو کلام کې همدا خبرې ځای په ځای ښکارېږي، امیل ترې جوړېږي. او انګریز چې کله دلته غازی و مجاهد په تورنګزو کې یو انسان و، غازی و مجاهد په تورنګزو کې یو انسان و، نیازبین د پاک سبحان و، لکړو کې نن پروت دی اشنغر چې پې روښان و، هغه میر د کاروان و. نو د قام شهیدان نمرې رحمتونه پې ورېږي او امیل ترې جوړېږي. او انګریز چې کله دلته و بدل ټول نظام و، هر کس د دوی غلام و، بس یو په پښتنو کې باچا خان و چې نیک نام و، فطرت کې اسلام و. نو تحریک د ازادۍ او اطمانځونه شروع کېږي او امیل ترې جوړېږي. او رزړو کې یو داسې نیک سیرته شخصیت دی، د ټول کلي عزت دی، الله ورله ورکړی په خپل فضل معرفت دی، همه انسانیت دی. نو روژه وي که اختر د باباجي حکم چلیږي او امیل ترې جوړېږي.
او تحصیل دې هم ضلع ده چې نامه یې 400 ده په هر لحاظ پوره ده ښکاره د پېښور او د مردان منځ کې پرته ده په هر لحاظ پوره ده نو مفتي عبدالله شاه پکې د نور غوندې ځلېږي همېلته نه جوړېږي او په پړانګو کې اوسېږي چې د خوږ زړونو درمان دی په هر چا باندې ګران دی شاعر دی هم ادیب دی قدردان د هر انسان دی اکرام دی مهربان دی نو مشال د مینې بلکې رڼاګانې ته خورېږي او همېلته نه جوړېږي واه 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 ډېر زیات خوند یې وکړو ډېر په زړه پورې د اشنغر ځمکه غزل ټوکوي چا وی چې دلته کې د پن قاطي ده ډېره زیاته مننه مشال صاحب ډېر خوند یې وکړو او د ګران بابا د مفتی صاحب د سابق صاحب تورمزو باباجي صاحب یا محمد امین جي صاحب په داسې تار مو پیللی دي چې یقینا خط په تمام دی نو ډېر زیات خوند یې وکړو ډېره مننه یو کلام را سره بل هم شریک کړي ښایي هم د دې ټایټل غزل دی د غزل د دې نه مې راغشتی دی چې نوم مې مولم دی کتاب له همدغه یې کړی ګلزار علم صاحب ویلم دی ګل مې کا गुलाब में का गांटोल में का गुल में का गुलाब में का गांटोल में का पाने पाने खोर शुमा राठोल में का गुल में का गुलाब में का गांटोल में का पाने पाने खोर शुमा राठोल में का और तंद बदमीनी दर लमाता कम तंद बदमीनी दर लमाता कम फुल गुलाब शुन्नो तक कंडोल में का और वक्त गोरे पाम कवा पुख्तुनियमा वक्त गोरे पाम कवा पुख्तुनियमा سپک نه یم درون یم لږ ټول مې واه دا شعر به وایي جی واه وخته ګورې پام کوه پښتون یم سپک نه یم درون یم لږ ټول مې او ای د پښتنو ملنګه چرته یې ای د پښتنو ملنګه چرته یې راشه خپل پښتون قام ته کچکول مې او ته پښتنه اوښکه یې راتوی نه شي ته پښتنه اوښکه یې راتوی نه شي واخله ځان نه تو د بڼو شپول مې کا او خدایه زه مشال تا ته دا سوال کوم خدایه زه مشال تا ته دا سوال کوم هر څه باندې پوی لکه بالون دی او دا یو بل غزل د سره شاملوم نو د جنون لاره باندې تک خو وي ګران چرته کېږي د جنون لاره باندې تک خو وي ګران چرته کېږي یاره ډاډه مې کا وایي کې یو ځان چرته کېږي د جنون لاره باندې تک خو وي ګران چرته کېږي یاره ډاډه مې کا وایي کې یو ځان چرته کېږي ستا د قسم وي کله کله خورازه دغه سي تاسو ته مهرباني دي ستا د قسم وي کله کله خورازه دغه سي تش په یادونو د زړه سره ګزران چرته کې ما به هېر کړی وي پښتو مې هم پاللې به وه ما به هېر کړی وي پښتو مې هم پاللې به وه خو رغېدن مې بې له تا نه قربان چرته کېږي او دواړه یو ځای کولی نشي سره کور او کلی دواړه یو ځای کولی نشي سره کور او کلی غم د جانانه سره غم د دوران چرته کېږي او د مینې مونځ ته آخر کوم جومات کې نیت وتړم د مینې مونځ ته آخر کوم جومات کې نیت وتړم ما ته راوښایې د صدق خزان چرته کېږي دا شعر به وایي د مینې مونځ ته آخر کوم جومات کې نیت وتړم ما ته راوښایې د صدق خزان چرته کېږي او دومره تضاد مو د ترمنځه لکه ځمکه اسمان دومره تضاد مو د ترمنځه لکه ځمکه اسمان تړون په دې حال کې زما او جانان چرته کېږي او ځکه ځان سېزم بل مشال یم رڼا هم خپروم ځکه ځان سېزم بل مشال یم رڼا هم خپروم بې سوځېدو تا ته اشنا چراغان چرته کېږي د جنون لاره باندې تک خو وي ګران چرته کېږي یاره ډاډه مې کا وایي کې یو ځان چرته کېږي ډېره زیاته مننه مینوالو ته دې پته هم وي چې د فیاض مشال صاحب ډېر ښکلې شعري مجموعه راله پاڼې پاڼې خور شومه راټول مې کا دا زما په لاسو کې دی تاسو ته په خپل اشنغر کې په 400 کې د خاجي ګل کرم خان سره ملاویږي پاڼې پاڼې خور شومه راټول مې کا او انشاءالله ډېر زر ده چې مخکتنه به وکړو تاسو ټول به راځئ انشاءالله مخکتنې خو لویه دستوره به وي ښه مزېدار پروګرام به وي نو مشال صاحب په دې کتاب ته مبارکي خو هم وایم او الله دې ستاسو قلم نور هم تیز کړي چې د پښتو ژبې خدمت کوئ د پښتو ژبې لپاره کار کوئ او مینوالو ته یو خاص بل هم کومه چې مشال صاحب ناروغه دی لږ دعاګانې ورته خصوصي دعاګانې ورته وکړي چې الله دې ولې صحت ورکړي سره د ټولو مسلمانانو چې دا دوی ته چې کومه بیماري ده یا دوی ته چې کوم تکلیف دی دا دې الله په خپلو قدرتونو باندې ختم کړي په یو دوه شعرو د اجازت اخلم چې ما خو د ذهن نه خپل لوست سره بېشکه ویستې خو زما زړه در پسې چغې تر پلکه ویستې یوازې زه خو محبت سودایي کړی نه یم
نن مې ته هم لیدې چې کرښې دې په ځمکه ویستې خپل کوربه امجد ارماني له ورکې اجازت د لوی الله په امان